د ښار کارونه دې پرېږده تله د ښار کارونه دې پرېږده تله راځه په کلي کې دې بنګ ختمیږي. سلامونه ملګرو، په دغه امید چې روغ جوړ به عنایت صاحب دی، اوداس صاحب دی او جده ده او بیا ماښامې دی، نو د جدې سمندر دی او نور په پرېوتو شو، د اسمان لمنې سرې شولې، ته ګوره څومره ښکلې نظارې دي او ماښام دی. عنایت صاحب ملګرو سره به څه شریکوي د خیره؟ ښاغلی بلال فدا سرحدي صاحب وایي چې کراره ماښامیه ناکراره ماښامیه، زه وته یم له ژونده ستا دپاره ماښامیه. او بلال په خپله غېږه کې له خپله ځانه ورک که زما نشه نشه خمار خماره ماښامیه. دا خو د ماښامي مطابق شعرونه تاسو وینو، ما ته هم رایاد شول. ذاکر یوسفزی صاحب وایي چې څرګنده تماشه چې د پدار خلکو نه کړي، د مینې لیونو کې به د شمار خلکو نه کړي. او جرګه وي مرکه وي ډېر د کار خلک راټول وي، جرګه وي مرکه وي ډېر د کار خلک راټول وي، خو یو د کار خبره ډېر د کار خلکو نه کړي. او پردو سره چې کیني هرې لارې ته تیار وي، پردو سره چې کیني هرې لارې ته تیار وي، د خپل بابا راوړي سره لار خلکو نه کړي. او ذاکره ژوندون پرېږده داسې مرګ له خدایه غواړه، ذاکره ژوندون پرېږده داسې مرګ له خدایه غواړه، چې شک د پس له مرګه په کردار خلکو. ډېر زبردست. اوداس صاحب ارشاد اتل صاحب وایي چې اسرار اتل صاحب وږمې ختمیږي چې لونګ ختمیږي، وږمې ختمیږي چې لونګ ختمیږي، ستا نه بغیر په ژوند کې رنګ ختمیږي. د تورابانو د ملګرو یې نور د خابرو په ښار کلنګ ختمیږي. تاسو د ژوند په دې سوال غور کړی چې نفرتونه به تې څنګه ختمیږي. یو که خان خپله خاني پرېښودله، بل که ملا غلی شو جنګ ختمیږي. پوه شه چې دا خلک معراج ته رسي، پوه شه چې دا خلک معراج ته رسي، د چا د زړونو نه چې زنګ ختمیږي. د ښار کارونه دې پرېږده تله د ښار کارونه دې پرېږده تله راځه په کلي کې دې بنګ ختمیږي، راځه په کلي کې دې بنګ ختمیږي. د ښار کارونه دې پرېږده تله راځه په کلي کې دې بنګ ختمیږي.